جاوید امرخیل دویمه کوژده وکړه خو له چا سره یې کړې آیا د نغمې له لور سره یې کړې سلام ستړي مه شئ د افغانستان وتلي سندرغاړي جاوید امرخیل دویمه کوژده وکړه ښاغلي امرخیل پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه له خپلو مینوالو مننه کړې چې د ته د کوژدې مبارکۍ ورکړې او پیغامونه یې ورستولي هغه زیاتوي د کوژدې په شیریني کې به سبا له خیره د شازرګرې لنډۍ په ویډیویي بڼه ستاسې خدمت ته وړاندې کړم په ټولنیزو رسنیو کې ځینې کسان ویلي چې جاوید امرخیل د نغمې له دویمې لور سره کوژده کړې خو نه دا خبر حقیقت نه لري د جاوید امرخیل د ژوند نوې ملګرې ډاکټره ده او په خپله خوښه یې کړې او پخوانۍ مېرمنې سره یې د کورنۍ په خوښه واده کړی و جاوید امرخیل 33 کلن دی له خپلې پخوانۍ مېرمنې 3 اولادونه لري چې یوه یې لور او 2 زامن دي چې درمل او خیبر نومیږي جاوید امرخیل د پکتیا ولایت زازیاریوب ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی او تر ډېره یې حماسي سندرې ویلې او د وطن حالات یې په خپل ښایسته غږ کې نغاړلې او ګڼ مینوال لري په وروستیو کې د سلیمان لایق رحمت شاه سایل او د سید جیلاني جیلان د څو وطني سندرو په ویلو خپل مینوال نور هم زیات کړي او خپل محبوبیت په ټولنه کې ساتلی د جاوید امرخیل دوهمې کوژدې ته افغانانو ګڼ غبرګونونه ښودلي ځینو مبارکي ورکړې او ځینو نیوکې پرې کړې او ویلي دي چې پښتون چې پیسې پیدا کړي په دویم واده پسې ګرځي په هر حال زموږ لخوا دې جاوید امرخیل ته نوې کوژده مبارک وي تاسو مو هم نظرونه راته ولیکئ دا وه د جاوید امرخیل د دویمې کوژدې په اړه زموږ ویډیو تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم پلی او بخونکي خدای مو سپارم د الله په امان